پروګرام به شروع کوو د تلاوت کلام پاک نه. د هغې نه پس به یو نعت شریف چې د چا کلام دی هغې به یې په خپله بیان کړي او د هغې نه پس به دا مایک د دې پروګرام د شرکاو په ولاقه کې شي. ټول ملګري به خپل تعارف کوي چې هغوی د کوم ځای نه تعلق لري او دلته په اسلام آباد کې څه کار روزګار کوي او د دې نه علاوه که هغه څه شعر یا ټپه یا یو دوه درې خبرې خو څلور پنځه نه مختصر چې ټولو ملګرو ته ښه په اطمینان او تسلۍ سره متویلاو شي او د هغې نه پس زمونږ دلته یو څو شعرا خصوصي دعوت باندې مونږ هغې له بلنه ورکړې ده. هغې به خپل کلام اوري او د هغې نه پس به زمونږ دې پروګرام زمونږ د خیبر مارګله فاونډیشن صدر جناب نور زمان صاحب دا خبرې راغونډې کړي او په هغې به انشاءالله دا پروګرام سر ته ورسي. په ظاهره داسې ښکاري چې په یو ګنټه کې موږ له خپل پروسیډینګز سر ته رسول پکار دي. په دې کې مین څیز چې دی هغه زموږ تعارف دی او زه به زما نوم احسان الحق دی او احسان حقاني په نوم باندې زه په اخباراتو کې ما لیکل کړي او زه دلته اسوسییټډ پریس اف پاکستان د وزارت اطلاعات و نشریات اداره ده. په هغې کې زه د رپورټر په حیثیت باندې صحافي په حیثیت کار کوم. خیبر مارګله فاونډیشن په اسلام آباد کې میشته پښتنو یو تنظیم دی او بنیادي مقصد د دې تنظیم دا و چې موږ یو بل سره په کار کې یو پیره ناسته پاسته وکړو او یو بل سره پېژندلو وشي، د یو بل سړی په کار راشي او بیا پکې زمونږ جذبه لږه پورته شو نو مونږ بعضې فلاحي منصوبې هم شروع کړې. بعضې سکولونو کې ماشومانو له یونیفارم، سکول بیگ، کتابونه او داسې تحفې تحایف چې د هغې پیسه کار وشي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې یو شمېر پښتانه مزدوران داسې کار کوي کله چې بندور ته حیران پاتې شي چې بلکل بغیر هنره او نه د مزدورۍ په چل کوي او ډېر سخت تکلیف او سخت محنت. نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ د دې مزدورانو یو داسې دوه درې ورځې څلور ورځې یو داسې تربیتي پروګرام وچلو چې دوی د مزدورۍ په چل پوه شي او لږ ورته څه هنر او زده کړو چې یاره که دی 800 زره روپۍ ورځ ګټي نو که هغه هنر کې چې سکول نو دی 1500 زره روپۍ سره ګټه رسېدلي. موږ ټول یو ځای هر کار خپل کار بیا په مصروفه بیا د پیسو هم د هغې سره مسلې اوس دا پروګرام شکر الحمدلله د دې ټولو شرکاو په تعامل باندې داسې نه چې موږ سره چا په غټ مقدار کې مدد کړی دی په خپلې پیسې وراوړي او بیا په دې کووډ کې موږ د بعضې ملګرو سره پښتنو مزدورانو سره مدد وکړو او د دې نه علاوه بس چې څه رانه کېږي هغه کوو. خو زه به دا خپله خبره راغونډه کړم او د پروګرام باقاعده آغاز به وکړو. ساعت ته ریکویسټ کوم چې هغه راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام ابتدا وکړي. ساعت هلکه ته کوم ځای سبق وایي؟ آغا خان میډیکل کالج کې که نه؟ دا د آغا خان میډیکل کالج د اولني کال شروع دی او زموږ د صدر صاحب زوی دی او تازه معلومات دی چې د سیکنډ تلاوت کلام پاک کتاب کی چی محبوب د اللہ لکھ لے دے او کتاب کی چی محبوب د اللہ لکھ لے دے دانو میں پر نبیانو کے آلہ لکھ لے دے دانو میں پر نبیانو کے آلہ لکھ لے دے ہم دغا حقیقت دے د صادق او د امین ہم دغا حقیقت دے د صادق او د امین تاریخ په حقیقت کے تاریخ په حقیقت کې چې
بالا لیکلې دي او تاریخ په حقیقت کې چې بالا لیکلې دي دا نوم یې په نبیانو کې اعلی لیکلې دي ولیک بدا صفت ورفانا لك ذکرک ولیک بدا صفت ورفانا لك ذکرک غماز بی سوران کړي او غماز بی سوران کړي چې مولا لیکلې دي او غماز بی سوران کړي چې مولا لیکلې دي دا نوم یې په نبیانو کې اعلی لیکلې دي قلم بنور د دینای براس لیکي میراج قلم بنور د دینای براس لیکي میراج قدم چې په عرش مولا لیکلې دي دا نوم یې په نبیانو کې اعلی لیکلې دي پخه مې عقیده دی په خاتم الانبیاء پخه مې عقیده دی په خاتم الانبیاء پزړه مې محمد رسول الله لیکلې دي و پزړه مې محمد رسول الله لیکلې دي دا نوم یې په نبیانو کې اعلی لیکلې دي او کتاب کې چې محبوب یې د الله لیکلې دي دا نوم یې په نبیانو کې اعلی لیکلې دي په توره شپه کې ګرځم سباوون به داسې وایم او د ښکلا لیوني واړه زما مینې سرګردان شول د ښکلا لیوني واړه زما مینې سرګردان شول د جنونه لاس په سره د مجنون به داسې وایم او د سپرلي ټول ښکلاګانې ما د یار د مینې زار کړې د سپرلي ټول ښکلاګانې ما د یار د مینې زار کړې او د ستړي ستړي ژوند د شواخون به داسې وایم او ستا سترګو کې لمبېږي فرید خانه ستا سترګو کې لمبېږي چې وجود پرې زما سېزي ستا سترګو کې لمبېږي چې وجود پرې زما سېزي د ژوند د ورځو شپو د ژوند د ورځو شپو د میګتون به داسې وایم او د ژوند د ورځو شپو د میګتون به داسې وایم ته په خپله فریبجنې ته په خپله فریبجنې جفاکاره دروغجنې ته په خپله فریبجنې جفاکاره دروغجنې د غمازو د رکیبو د لمسون به داسې وایم ته په خپله فریبجنې جفاکاره دروغجنې د غمازو د رکیبو د لمسون به داسې وایم او ته که هر څه یې جانانه زه افکار یم پروانه یم ته که هر څه یې جانانه زه افکار یم پروانه یم د ورونو د لمبو د ځیګر خون به داسې وایم ډېره ګرانو مینوالو نن د اسلام آباد په ستاره مارکیټ په یو مقامي هوټل کې د خیبر مارګله فاونډیشن د سوري لاندې یو ډېر زبردست ټولنیزه او ادبي دستوره وشوه
د دې دستوره کې د ژوند د بېلابېلو شعبو نماینده شخصیتونو ګډون وکړو او دوی د خیبر مارګره فاونډیشن دا هڅه یې وستایله او د هغې سماجي خدماتو ته خراج وړاندې کړو.